د اتمې د ذوالحجې نه شروع شي هغې ته ویلی شي یوم الترویه. اتمه د ذوالحجه دا یوم الترویه ده. نهمه د ذوالحجې یوم العرفه ده. لسمه د ذوالحجې یوم النحر ده. درې واړه خپل خپل نومونه. بیا دا دوه ورځې چې کومې دي نو دا په دې کې هغه عقبې رمی د جمرات، عقبه اولا، عقبه وسطا، عقبه صغرا، هغه درې شیطانان په دې دوه ورځو کې بیا هغه ویشتلی شي. نو دغه د عقبو ورځې دي، یوم الترویه، یوم العرفه، یوم النحر، دا هغه غټې ورځې دي. نو د حج ټوټلی 15 ورځو کې دا حج مکملیږي. چې کله 15 ورځو کې حج مکمل شه بس خبره ختم. دا خو هغه معلومې ورځې شوي چې شریعت حج څه ته ویلی و، هغه معلومې ورځې دا شوي. دا مسله علماء کرام لیکي د حج فرضیت کله راغلی دی. زیاد تر عبادات کاغه مونځ دی، کاغه روجه ده، کاغه زکات دی، د هغې فرضیت دا په 2 هجرۍ کې هغه راغلي. سن 2 هجري کې د نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت چې کله 2 کاله وشو نو بیا مونځ هم فرض شو، بیا روجام فرض شو، بیا زکات هم فرض شو. حج فرض لا نه و. د حج فرضیت کله راغلی دی نو په دې کې اختلاف دی د علماو. د حج په فرضیت کې اختلاف دی د علماو، محققینو، مجتهدینو. بعض علماء کرام دا غي قول داره چې حج دا فرض شوی دی په 8 سنه هجری کې. د نبی علیہ السلام د هجرت چې کوم 8 کالو نو په هغې کې فرض شوی. او بعض وایي نه، په 8 کال کې خو مسله د حدیبیې راغلی ده، دا په 5 فرض شوی دی. او د هغې دپاره دلیل سره، د هغې دپاره دلیل دا آیت د قرآن دی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تاسو حج او عمره خاص د الله دپاره پوره کوي. وایي دا آیاتونه او د دې نزول دا په 15 هجری کې شوي دي او په دې کې الله د حج تذکره کړې ده. په دې کې الله د حج تذکره کړې ده. نو د دې نه ثابت دا شوه چې د حج فرضیت دا په 15 هجری کې شوی دی. خو علامه ابن عابدین شامی رحمه الله، یاد به مې دا خبره، علامه ابن عابدین شامی رحمه الله چې د شامی رحمه الله په نوم باندې مشهور دی، او دارنګې د ده سره نور علما جمهور محققین دي. دا هغوی قول دا دی چې نجی حج چې دی نو دا په 9 هجری باندې فرض شوی دی. په 9 هجری د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت چې کله 9 کالو نو د حج فرضیت راغی، او راغلم په کال د 9 هجری آخر کې فرضیت دی. ٹھیک شوا؟ دلته علماء کرام هغه د هغې دپاره دلیل بیانوي. هغه دلیل دا بیانوي چې سورې آل عمران کوم آیاتونه چې ما ولوستل
پای کې الله رب العزت د دې تذکرہ کړی دا 97 نمبر آیات کې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او د تعامل وفود ویلې شي کله چې وفدونه راغلیو نو هغه ته مسله بیان شوی وا او بیا د حج تذکره پای کې شوی وا او دا آیاتونه الله راستولیو یو دلیل داره دویم دلیل داره چې کدا په 15 هجری کې فرض شوی نو دومره لیټواله پیغمبر ولې کړی دی چې په شپږمه کې نه دی کړی په اومه کې نه دی کړی اتمه کې نه دی کړی نهمه کې نه دی کړی لسمې ته خبره لاړه دا دومره کاله د حج دا لیټواله علت د دې سو کته چې دا علتو چې هلته کفارو نه پرېښودل نو دا خو حدیثو کې نه دی راغلی دا خو روایتو کې نه دی راغلی یو کال به نه وی پرېښی لکه څنګه چې حدیبیې ته لاړل صلح حدیبیه وشو نو کال ته خو عمرې ته لاړل که نه بیا کال ته بیا عمرې ته لاړل یو کال باندې صحابه کرام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو ځکه نبی علیہ السلام خوب لیدلی او خوب د انبیا وحی وي دا خوب یې لیدلی و چې زه بیت الله ته تللی یما نو هغه خوب مصداق پوره کولو دپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته خوب بیان کا صحابه کرامو وی مون خاصم تګی ناستو چې کله به بیت الله ته ځو کله به د هغې ملاقات ته ځو کله به د هغې زیارت ته ځو ځکه مونږ خو دغسې راویستلي شوي یو مونږ خو دغسې هجرتونه کړي دي کور م پرېښی دی مال م پرېښی دی کلی م پرېښی دی جیدادونه م پرېښي دي دا ټول زموږ نه پاتې شوي دي نو مونږ به بیت الله د هغې عبادتونه را نه پاتې دي مونږ به کله هغې ته ځو نو کله چې صحابه کرامو د جناب رسول الله نه دغه واورېدل چې جناب رسول الله وایي ما خوب لیدلی دی زه بیت الله ته تللی یما صحابه وی د دې نه به بله ښسته موقع کموي راځئ چې ځو راځئ چې ځو صحابه کرام جمع غفیر روان دی حدیبیه مقام ته رسېدلي هلته دی رکاو شوي دي کافرو د طرف نه نه دي پرېښودلی شوي خو په دغه کال هغه عمره ونه شوله جناب رسول الله واپس شه په بل کال عمرې ته لاړه نو که یو کال رکاوټ نو بل کال خو شو عمره که نه نو که یو کال د حج رکاوټ وی نو بل کال ته خو به شوی وي نو علامه ابن عابدین شامی رحمه الله ترجیح دی خبرې له ورکوي چې د حج فرضیت راغلی دی په 9 هجرۍ کې 9 کال د هجرت باندې د حج فرضیت او په آخر کې راغلی او جناب رسول الله کال لکړی دی نبی علیہ السلام کال لبیا کړی دی نو دا وی د فرضیت په باره کې او دا آیات د هغې دلیل هم دی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا خاص د الله دپاره د الله د رضا دپاره حج د بیت الله دی من استطاع الیه سبیلا څوک چې طاقت دی ته د لارې لري معلومې شوې څو خبرې حج ستوي په لغت کې حج ستوي اصطلاح او شرع کې حج کله فرض شوی دی اور دا په چا باندې فرض دی نصاب د دې دپاره څه دی شرایط د دې دپاره څه دي نو قرآن خپله یو انداز باندې دا هغې نشاندهي کړې ده من استطاع الیه سبیلا بس دا نشاندهی کړې ده څوک چې د دې د لارې د تلو طاقت لري من استطاع الیه سبیلا څوک چې د دې د تلو طاقت لري خبره حل شوه نصاب یې څه دی جي دومره پیسه نصاب دی
چې دې په هغه ځای ته رسېدی شي کم ځای چې د بیت الله او د حرم وغیره دی، کم ځای کې چې حج ادایګۍ لازم دي، ارکان داغي دي، نو هغه ارکان داغي کم ځای کې ادا کیږي چې دومره د سره زیاده راه شته چې دې په هلته راشي او بیا واپس هم راشي خپل ځای ته. دومره مال د سره شته چې دې په هلته لاړ شي حج ته او واپسیم بیا کور ته راتلی شي. څومره ورځې چې هلته تیری د هغه ځي خرچه هم برداشت کولی شي، څومره ورځې چې هلته تیری چې د کور خرچه هم برابر وي. هلته خرچه، د کور خرچه، د تلو خرچه، د راتلو خرچه، بس دا یې نصاب شي، دا یې نصاب شي. او بل شرایط والا هم اسلام دی، ایمان دی، عاقل دی، بالغ دی. ها یو سړی سره پیسې شته خو معذوره دی بیا هم پې نشته چې دی تلی راتلی نشي. من استطاع الیه سبیلا کې دا علما لیکي چې دی صحتمند دی، برابر دی، عقلان صحت والا دی، جسمن برابر دی، هغې هلته ارکان ادایګي کولی شي، نو بیا پې فرض دی. اوس که داسې دی چې د سره مال هم راغی، پیسه هم راله، هر څه رالل، خو د طاقت دا نشته چې دی هلته لاړ شي، شل دی، ګډ دی، ړوند دی وغیره وغیره، نو بیا پې فرضیت نشته. خو دا چې کله نصاب برابر شو، کله د شرایط ورته برابر شو، بیا د حج ونکه، نو نبی علیہ السلام فرمائی فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. بس دې دم دته که مرګ راغی نو که دی یهودي مړ شو که نصراني مړ شو. څومره سخته خبره ده چې دته استطاعت او دا یاد وساتئ، دا استطاعت معنا دا نه ده چې دته به هر کال د دې استطاعت ملاویږي. که په عمر کې د بلوغ نه بعد، په عمر کې د بلوغ نه بعد دته یو کالم د هغې استطاعت ملاو شو، د اونک دا د په ذمه پاتې دی. دته الله مال ورکړی و، د حج د داخلو ورځې وي، داخلي کېدې، اسباب ورسره و، مال دولت برابر و، نصاب برابر و، صحت برابر و، شرایط برابر و، او د اونکه نو دی بیا داسې نه ده چې آینده کال ته یاره ما سره خو پیسې نشته. ها علما دا لیکي که چرته رکاوټ فإن احسرتم، ته نه د بل طرف نه تا ته رکاوټ راغی، ستا یو کال منظوري ونه شو، بل کال ته د پیسې بیا نه وي، نو بیا په دغه کې دا ستا د وس نه بار خبره ده. تا خو خپل محنت کړی و، تا خو خپل پیسې داخلې کړې وي، تا خو هر څه شوي، خو فإن احسرتم ستا منظوري رانله حکومت په طرف نه، نو الیه سبیلا خو تا ته میلاو نه شوه، لاره خو تا ته برابر نه شوه. او قرآن وایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع کې دام ده چې لاره د امن ده، د دشمن نه ده، رکاوټ نشته، بل څه نشته، ممانعات نشته. نو چې لارې ممانعات او رکاوټ، دا چې د لارې رکاوټ او ممانعات راغی مسله ورانه شوه. او ممانعات او رکاوټ یا د دشمن د طرف نه نه، یا مطلب داره د حکومت د طرف نه نه، یا د نورې پالیسیو د طرف نه نه، ستا پای کې وس نه چلیږي، نو چې نه چلیږي ته مجرم نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله په یو نفس باندې د هغه د دغه نه زیات بوج نه اچوي. بس تا دغه عمره کار و،
ستا دغومره محنت و تا پیسې وي پیسې دې داخلې کړي ځان دې ورته پیش کړ کاغذات دې ورته پیش کړل منظوري رانله خو اوس آینده کال ته نصاب نه برابرېږي نو ته ګرم نه یې دکه یو صورت پکې علما د جواز لیکي خو که داسې ده چې تاړو داخله نه کوله تاړو پیسې نه داخلولې ستا ورته هر څه برابر و ته ورته مکمل کوالیفایډ وي صحیح وي بیا ته مجرم بیا که دې زړه ښه و که بدي ته به دا ذمهداري د ځان نه لرې کې دا فرض دی بیا په تا باندې کله چې فرض شو فمن فرض فیهن الحج چې په دقه ورځو کې په چا باندې حج فرض شو بیا د هغې نه بعد چې ونه که نو فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا نو دا د حج متعلق چې کوم دی علماء کرام دا بیان کوي حج ارکان بیا کم کم دي په کمو کمو ارکانو باندې حج ادا کیږي وایو به انشاءالله ورسره به وایو خو دومره پورې خبره مونږ ته یاده شوه دا یو څو خبرې خو کم سے کم یادې ځان سره ساتو ورسره به بیا انشاءالله آینده جمعه کې توفیق میلاو شو بیا به بیانو حج لازم واله کله راځي د هغې دپاره نصاب سره چې چاونه که د هغه دپاره جرم سره اور د هغې ثواب سره فضیلت یې سره فضیلت یې دا دی چې کوم حدیث معلوستی ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ آغا حج چاغا مبرور دے مبرور حج ستوئی چی فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج وی دا حج مبرور دے چی پائی کی ددنا غیر شرعی کارونو نشو جنگ جگڑتیو نشوا دارنگی غیر قانونی حرکات سکناتیو نشو فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج فهو حج مبرور والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ او دویم علماء دا لیکي چې حج مبرور ستوي چې یو سړی په اخلاص نیت باندې د کور نه روان شه د حج کا اخلاص نیت باندې وکا دا حج مبرور دی پس د حج مبرور معنا دا دوي چې د په اخلاص باندې حج د پاره داخله وکړه او حج ته روان شو حج وکړه دا حج مبرور دی هر حج چې مسلمان په اخلاص باندې کوي دا حج مبرور دی هر حج چې مسلمان په اخلاص باندې کوي دا حج مبرور دی دو تعریف شول دریم تعریف علماء بیانوي چې حج مبرور څه شی دی وای حج مبرور داره چې د حج نه مخکې زندگی او د حج نه بعد زندگی پاغی کی نمایاں فرق ښکاري په اعمالو په لحاظ اخلاقو په لحاظ اعمالو په لحاظ باندې او د اخلاقو په لحاظ باندې د کې صفا پته لګي د تبدیلی راغلی دا چې مخکې نیک اعمال کم اوسې سیوا کړل مخکې بد اعمال کول هغې پرېښودل دا تبدیلی ده مخکې اخلاق یو رنګ یو حج نه بعد چې راغې هغه زیارتونه وکړل هغه ملاقاتونه وکړل په هغه طوافونه وکړل په هغه عبادتونه وکړل الله اکبر هغه ځای الله دې موږ بار بار ورته بوځي یو کس ته چا ویل ګوړه خوږه ده نو چې چا نه وه څکلي نو هغه ورته څنګه خوږه ده وی ډېره خوږه ده که نه وی څومره خوږه ده وی سمه زیاته خوږه ده هغه ته څه پته لګېده ده خو به بار بار ورته ویل یاره ډېره زیاته خوږه ده ځکه ده ته سکنه یې کړې وه نو چې چا هغه ځای
دا غزي ملاقاتونه او دا غزي زیارتونه او دا غزي طوافونه او عبادتونه چا کړی دي ای دا ګوړه سکلی دا نو هغه ځای د هغې بار بار طلب کوي دو څیزونه د علماء کرام لیکي چې صحیح خالص مسلمان مومن په هغې مړیږي نه مخلص مومن په هغې مړیږي نه او که ووایو دا دواړه معجزې د پیغمبر علیه السلام دي یو په قرآن مړېدل نشته الله کتاب بار بار وایا بار بار وایا بار بار وایا موړ به نشي پې او دویم د بیت الله په زیارتونو باندې انسان مړیږي نه که دا درته د ورځې 20 پیرې موقع میلاویږي 20 پیرې به زیارت کې دا د انسان مسلمان په زړه کې دننه یو الله یو فطرتن دغه ایښودی دی چې په قرآن به نه مړېږي یو پیره دې ختم که بیا به خوند درکوي یو پیره دې ولوستو بیا به خوند درکوي یو به د بیت الله په زیارتونو نه مړېږي الله دې موږ ته دا دواړه نصیب کړي او د